سلام علیکم ګرانو لیدونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. زیاتره ملګري او محصلین دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو چې یو کمپیوټر ډیسکټاپ یا مکمل د یو کمپیوټر منابع د بل کمپیوټر سره شریکې کړو. فرض که په یوه اداره کې یو، په یو افیس کې یو لوکل نیټورک لرو، 8 یا 10 کمپیوټرې دي. یو کمپیوټر مانه فرض که په اول منزل کې ده، په هغه کې یو څه مسله ده، نو زه نشم کولی چې فزیکل ډول همغلته ورشم. زه د ده ډیسکټاپ مکمل خپل کمپیوټر ته راوچتومه. دغه طریقه څنګه کېږي دا به نن وکړو. هر وخت چې تاسو غواړئ چې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن یا د لرې ځي څخه د یو کمپیوټر ډیسکټاپ یا د هغه منابع لاسته راوړئ، نو اول خو به کمپیوټرونه حتما یو د بل سره رابطه ولري، یو کلاس مو استعمال کړی وي، او د هغه نه وروسته مو کوم کمپیوټر چې اکسس کوئ د هغه ډیسکټاپ هغه باید الاو وي. نو اوس فرض که ما سره یو دا کمپیوټر ده، خپل فزیکل کمپیوټر ده، او بل ما سره په ورچوال کې هایپرویو کې ما سره وینډوز 7 ده. دا ګوره داسې فرض کړو چې دا جدا کمپیوټر ده او دغه جدا کمپیوټر ده. دا کې مای ډیټا ما اچولې ده، دغه ده، او یو بل فولډر به هم جوړ کړم، هر څه نوم چې ورته چې فرق یې وشي. دغه اوس په دې کمپیوټر کې یو څه مسله ده، یا یو کارمند ماته لیکي چې په دې کې افیس نه انسټالیږي. نو د دې دپاره چې زه دلته د فزیکل ډول ورشم، نو زه نه غواړم لنډ د ده ډیسکټاپ راوچت کړم او هلته مشکل ضبط کې راپکم. خو د دې نه مخکې چې تاسې د دې ډیسکټاپ راوچت کړئ، نو دا هم دغسې په اسانۍ سره نه راوچتېږي. اول کوم کمپیوټر ډیسکټاپ غواړئ چې خپل کمپیوټر ته یې راوړئ، هغه به ډیسکټاپ ورته الاو کوئ. څنګه الاو کېږي؟ فرض که دغه کمپیوټر ده، دا غواړم چې خپل د ما کمپیوټر یې اکسس کړي، نو دې نه مخکې چې دا یې اکسس کړي، دلته به راشئ کمپیوټر ته، پراپرټیز ته، او دلته به ریموټ سیټینګ ته راشئ. دلته ګورئ لیکلي ډونټ الاو کنیکشن از دیس کمپیوټر، یعنې هېڅوک دې نشي کولی چې د دې کمپیوټر ډیسکټاپ څوک اکسس کړي یا یې لاسته راوړي. نو ته به دا ورته الاو کوې. نو کومه اداره کې چې ته آی ټي وي، ته باید مخکې نه مخکې دا څنګه کړی وي، الاو کړي وي که چېرته دې غوښتله، او هغه نه وروسته اوکې بټن واخله، بس کلوز دومره کار یې ده. اوس فرض که دغه کمپیوټر موږ سره په بل اتاق کې ده، دا زه دلته مینمایز کومه، زه خپل کمپیوټر له لارې د هغه کمپیوټر ډیسکټاپ راوړم. نو راځئ دلته راشئ، یا دلته سټارټ مینو له لارې راشئ، یا دلته سرچ ته راشئ. دلته به تاسو ریموټ ډیسکټاپ ورکوئ. چې به ورکوئ ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې اوس کمپیوټر ده که نه، تاسو به د هغه کمپیوټر آی پي ادرس ورکوئ. دلته وګوره د هغه کمپیوټر آی پي ادرس به ورکوئ چې دا 10.0.0. د هغه کمپیوټر آی پي ادرس 10 شوه، 10، او هغه نه وروسته به اوکې واخلئ. اوس د هغه کمپیوټر یوزر نوم او پاسورډ غواړي، د خپل کمپیوټر نه دی، تا د هغه کمپیوټر کوم کمپیوټر چې ډیسکټاپ ته یې راوړی، نو هغه خو یې راغلی دی تیار، یوزر نیم پاسورډ به ورکړې. چې پاسورډ یې نه وي درته معلوم، بیا هم نشي راوچتولی. پاسورډ یې و 1 2 3، او هغه نه وروسته اوکې بټن واخله، او بیا یس واخله. چې دا یس سره واخلم، هغه کمپیوټر ډایرکټ لاګ اف کېږي. یس باندې به کلیک. اوس دلته تاسو وګورئ، موږ سره وینډوز 7 ګوره دلته تیاره فعاله ده که نه. نو کله چې دا یس واخلم، هغه ډیسکټاپ یې ما ته راشي، خو همغه کمپیوټر لاګ اف کېږي. یس باندې کلیک شه. دا اوس وګوره، دا د وینډوز 7 ډیسکټاپ موږ په خپل کمپیوټر کې راغلو، او دغه دلته وګوره دا به لاګ اف وي. دا ګوره لاګ اف شوې ده، وینډوز 7 لاګ اف شوې ده. دلته دا ورچوال ډول د تاسو ته کېدای شي داسې ښکاره شي چې دا ولا همغه وینډو ده، همغه نه ده ښه. دا هغه وینډوز 7 چې ده، دا زما په کمپیوټر کې دغه هغه یې راغلو، راوچت مو کړو، روان مو خستلو. اوس ګورئ ته اوس کولی شئ چې په همغه کمپیوټر کې کمپیوټر ته لاړ شئ. ګوره همغه سی ډرایو یې ده، دې له لارې هر مشکل وي هغه رفع کولی شي، خلاصولی شي. دا اوس وګوره دلته ته کار ورباندې کولی شي. یو فایل که کپي کول، فرض که دا یوزر ده، دلته زه غواړم دا کټ کړم یا یې کپي کړم. فرض که کپي واخله، او دلته
په همدا خپل کمپیوټر کې دلته پیسټ کړه ته راشه راوړلی شي دا یې طریقه وه ښه دا زه بیرته کلوز کوم ګوره یا څنګه چې زه دلته راشم د وینډوز 7 ته یو هغه کارمند خپل کمپیوټر ته چې داخلیږي نو ما سره یې کنیکشن هم ختمیږي پاسورډ یې ده 1 2 3 او انټر واخله دې سره وګوره دلته راغله او دلته کنیکشن ختم شو دا بیا ته اوکې کې دا کنیکشن یې در سره ختم شو بیرته هغه داخل شو ښه دلته راځم په دا ریموټ ډیسکټاپ کې یو څو خبرې دي شو آپشن باندې به کلیک وکړې ډسپلی ته راشه یعنې ما ته دغه کمپیوټر سکرین چې ما مخکې راوړو که نه څومره سایز کې دي اندازه کې دا کوچنی کولی او وړوکی کولی شي او بل بعض وخت دا شی وي دلته خو ما سره ورچول ډول ده که تاسې حقیقي کمپیوټرونه یو د بل سره کنیکټ کړئ او ډسکټاپ یې راوړئ د هغه کمپیوټر ډرایوونه نه راځي یا یو شی نشي تراکیپي کولی نو دې دپاره دا ټیک مارک باید وي دا ګورې مخکې ټیک مارک وه ځکه ما شاید کپي کړه نو که دا ټیک مارک نه وي ته هغه کمپیوټر ډرایوونه نه در سره شیر کېږي لکه سی ډرایو ډي ډرایو اوس ما سره خو مخکې راغلی و خو کیدای شي تاسو سره را نه شي که رانغلو تاسو دغه ټیک مارک واچوئ یا مور ته راشئ دا ټول پورټس ډرایو دا هر څه ټیک مارک وئ نو د هغه کمپیوټر ټولې منابع ډرایوونه هر څه به تا په واک کې وي دا ډېر زیات مهم ده او بل دغه ډسپلی ریزولوشن ده که نه زه غواړم چې ریزولوشن یې لږ کوچنی کړم که نه کوچنی دې ښکاره شي کله چې هغه نه وروسته کنیکټ باندې تاسو کلیک وکړئ بیا کنیکټ شئ نو ګوره او پاسورډ به ورکړئ چې وه 1 2 3 و اوکې باندې کلیک شئ یس واخلئ دا د ریزولوشن خو دلته ماته لږه ځکه ښه نه ښکاري چې دا ما په ویچول ډول دلته کړي دي که چېرته تاسې حقیقي ډول سره کنیکټ تاسو ته بیا هلته پته لګېږي دغه وه د ریموټ کنیکشن طریقه وه چې څنګه موږ کولی شو چې 2 3 4 کمپیوټرونه یو د بل سره وصلو او د یو کمپیوټر ریموټ ځان ته راوچت کړو اوکې کنیکشن ختموو نو زموږ چینل ما در سره هیروئ حتما در سره سبسکرایب کړئ